السلام علیکم ډیر سټوډنټس نه چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره چې کوم دا کمنټس ګروپ راغلی دا به ډیټیل سره ډیسکس کو سمپل زه راغلم دلته د کمنټس باندې کلیک کوم به موږ سره راغلی دی نیو کمنټ سره راغلی دی نیو کمنټ راغلی دی دلته ما سمپل واغشتو ایکوالز ټو رینډ او دلته مې انټر کو جست پیراګراف مې واغشتو که زه وایم چې زه د پیراګراف ته لا یو پارټیکولر ورډ ته کمنټ لګوم نو د هغې لپاره به موږ څه یوز کوو دا کمنټس چې کوم ګروپ راغلی دا به یوز کوو سمپل زه رالم د دې پیراګراف سلیکشن مې واغوستو او رالم دلته د نیو کمنټ باندې مې کلیک کو صحیح شو که زه رالم دلته ودیم چې لکه this is my first paragraph لایک دلته ما یو کمنټ ولګو چې څه this is my first paragraph صحیح شو سمپل ما داسې یو کمنټ ورته ولیکلو ټیک ده نو دلته وګورئ نو دا موږ سره کمنټ رالو دا صرف د یو ته ولګېدو صحیح شو که زه راشم د دې سلیکشن والا مې زه وایم چې لکه دا موږ سره تھرډ پیراګراف د سلیکشن به والو نیو کمنټ باندې به کلیک کو لایک دلته مو ولیکو چې څه تھرډ پیرا صحیح شو تھرډ پیراګراف مې ورته ولیکلو اوس موږ دلته ګورئ نو دا فرست پیراګراف دی دا را سره موږ سره څه شو سیکنډ شو که زه دلته شان دلته راشم د آل مارک اپ کې کلیک کوم څه باندې سمپل مارک اپ باندې څه باندې سمپل مارک اپ باندې او دا شو کمنټس والا چې کوم کمانډ راغلی دا مې دلته نه ختم کو نو دا موږ سره داسې میسج ټایپ کې شو کېږي صحیح دی که نه نو دا پکې څه دي موږ سره کمنټس دي که زه راشم دلته کلیک کوم پریویس باندې څه باندې پریویس باندې نو پریویس کمنټ ته به راځو که بیا پریویس باندې کلیک کوو نو پریویس کمنټ ته به راځو که نیکسټ باندې کلیک کوو نو نیکسټ کمنټ ته به راځو صحیح شو لا زه وایم چې لکه مونږ څه کوو د یو ورډ سلیکشن والو هغې ته کمنټ لګو نو عموم لګولی شو فور ایگزامپل ما دلته راغلی چینج د دې چینج سلیکشن مې واغوستو دلته او کمنټ باندې مې کلیک کو لایک موږ سره چینج څه مطلب دی تبدیل کرنا لایک مې ورته ویل چې څه تبدیل کرنا داسې ټایپ کې مې ورته ولیکلو صحیح ده اوس راشو دلته کلیک کوو نو دا ځانلی یو کمنټ رالو نو که موږ دلته کلیک کوو نو داسې به راسره شو کېږي اوس که موږ پریویس کمنټ ته ځو نو دلته نه پریویس کتی شو که نیکسټ ته ځو نیکسټ ته به راځو دا پریویس کمنټس دي موږ سره دا راسره څه دي نیکسټ کمنټس دي راسره بیا ډیلیټ ته راشو نو په ډیلیټ کې موږ سره راغلی ډیلیټ کمنټ نو که زه راشم د ډیلیټ باندې کلیک کوې نو دا به راسره ډیلیټ کېږي صحیح شو که آل مارک اپ باندې کلیک کوم نو دا کمنټس به شو کېږي که راشو ډیلیټ باندې کلیک کوو نو موږ سره به داسې کېږي ډیلیټ کېږي به راسره که زه راشم ډیلیټ آل کمنټس ان ډاکومنټ نو موږ سره به ډیلیټ کېږي د ټول ډاکومنټس نه چې څونه کمنټس موږ لګولي ټول به راسره ډیلیټ کېږي نو دلته نه موږ څه کوو که یو کمنټ ډیلیټ کوو نو دلته نه ډیلیټ کولی شو که موږ نیکسټ الو نو نیکسټ کمنټ ته به ځو که پریویس الو نو پریویس کمنټ ته به راځو صحیح شو که دلته سمپل راشم د آل مارک اپ کې کلیک کوم سمپل مارک اپ باندې نو بیا به داسې میسج ټایپ شو کېږي دلته نه موږ سره ډیلیشن پاسبل دی صحیح ده دلته نه موږ سره څه کېږي نیکسټ او پریویس کمنټس موږ ته شو کېږي او که نه دا کم کمنټس چې ما سره راغلي دا زه شو کوم نو سمپل را شو کمنټس باندې به کلیک کوو ٹھیک ده نو دا به موږ سره څو کمنټس ګروپ ٹھیک ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ سره کوم دا نیکسټ ټریکینګ ګروپ راغلی دا به ډسکس کوو والسلام